ته راته ووایه چېرته تللی دی؟ یا الله زما دې توبه خدایه زما دې توبه یا الله توبه خدایه زما دې په توبو باندې توبه ولې دومره توبې وکاږې ګډ به ماما نو باسمو چې په ډومبي سر مې په یو کور کې دومره ډېر ماشومان ولیده یا الله زما دې توبه داسې دي دا یو کورنی ماشومان نه دي دی ډېر زیات کورونو نه راغلي دا د ډېرو کورونو نه راغلي نو ولې خیرات هم کړی دی نو با داسې چل دی که نه چې کوم په ایمان کې وکړم نو که یو مجموع وریجې موږ هم راوړي نو موږ هم یو مړی ورسره وخورو خیرات نه دی دا مونږ پروګرام کوو ستوري پروګرام نه نه خبر دا کوم پروګرام نه ستوري دا مونږ پروګرام کوو هغه خو دومره ستوري دي چې ډېر زیات ولې خاندې بچې نو ما خو سمه خبره وکړه درته او تاسو خاندئ خبره مې دا کوله که نه چې دا مې پوهېږي چې دا دومره خلک ولې راغونډ شوي دا مونږ پروګرام کوو دلته مونږ دی د عقل ښوو عقل ورته ښایي نو داسې چل دی که نه چې یو چټاکی عقل به ورته زه مو ښیم ولې تا سبق ویلی چې دی ته عقل ښې نه سبق خو مې والله چې نه دی ویلی ته به بیا دی ته څه عقل وښې نو چې سبق مې نه دی ویلی نو خو ځکه خو ورته عقل ښیم که نه چې سبق مې نه دی ویلی زما خوږو ګډو چیلو دا خوله مې خطا کړه زما خوږو ماشومانو داسې چل دی که نه چې زه به مور او پلار سکول ته لېږلم که نه نو زه به پټېدم او زه به سارا ته لاړم او په سارا کې به چې کوم دی په باغونو کې ګرځېدم را ګرځېدم او کچا میوو پسې به هم ګرځېدم نو کچا میوې به هم خوړې او داسې چالو شو که نه چې یو ورځ داسې توت ته ختمه که نه مارکه د مرغو بچي دي پکې نو چې پاسوارو ختمه څنګه مې چې جالې کې لاګو نو داسې एकदम را پسې چې دغه دا خامر راووتو خو چې ټکې راله راغو که نه نو لاندې را وغورځېدم خیر ټک خو نو را کړې خو همدا خو را باندې وکړه که نه چې لاندې را ګزار شوم نو خپل مې ماته شوه چې خپل مې ماته شوه نو کریکه مې وواله چې کریکه مې وواله نو ډېر خلک را ما راتاو شو ولې څه دی کول پاسې څه کول من هسې ختلی او ما پاس وي نه څه چل خو به دې کړي من نه مې دی کړی دا زما پلار ته اولې ویله چې الله راشه هلته دې ځای چې دی نو د ونې لاندې پروت دی که نه به دې خلکو زه په ښکارۍ کې اوچت کړم او پلار ته یې وړم خبرې ته غوږ کېدي نو تاسو خاندئ نو بیا به زه تاسو خبر او کومه نو چې کله په ښکارۍ کې اوچت کړم او پلار ته یې وړم پلار رانه تپوس وکړه څه دې کول مالې فیل ته ولاړو به که نه نو بس هغه چوکې ته لاس و داسې غرته مې خپل مې ماته ده دادا وي دا بله خان در باندې ماتو نو خبره دا ده که نه که ده د سکول نه نه پټېدی که نه نو ولې به داسې حال کېدی نو داسې چل دی زما خوږو ماشومانو که نه چې تاسو به هم سبق وایي او تاسو ته خو ښه د سکول چوټیانې میلاو شوي دي که نه هم که نه د سکول کارونه به هم پکې کړي وي خو چې څنګه دا چوټیانې ختمې شي نو نیغو سکولونو ته ځئ او سبق به وایي چې دې سړي ته نه جوړ دي دا ما ته نه ګوري دا ما نه څه جوړ شوي دي دا وجه څه ده چې ما سبق نه دی ویلی نو داسې چل دی چې لوز به را سره کوئ چې سبق به وایي لوز دی ګورئ ماته اوس کوم ډېر ارمانونه ما سره دا وکړئ لوزونه ما سره دا وکړئ لوزونه
تل به سبق وایي پرېږدئ به نور کارونه ما سره دا وکئ لوزونه ما سره دا وکئ لوزونه ژوند په هره سخته لار کې په لوی وړوکي هر روزګار کې که اوسئ کلي یا په ښار کې چې په رڼا ورځ بیا نه خورئ زندګونه ما سره دا وکئ لوزونه ما سره دا وکئ لوزونه تل به سبق وایي پرېږدئ به نور کارونه ما سره دا وکئ لوزونه ما سره دا وکئ لوزونه ما سره دا وکئ لوزونه ما سره دا ماشومانو سندره مو خوښه شوه او لوز درته خپل یاد دی څومره خوشحاله یې سبقونه به وایي که نه شاباش نو چې دومره ښه قابلان